ښه کیسه دا ده چې مونږ به همالته دغه کې دا منګوپور روډ باندې یا نظم آباد طرف ته چې راتلو د پښتنو بې شماره هوټلونه به وي هلته به ریکارډي باجې غږېدې جی نو ریکارډي باجه کې به دې لاړو یو غانې فرمایش به وکړو چې هغه غانه به چې شروع کړو نو دی به جمپ که داسې او در غړېږي او خلکو به دا نظر ته که نه دی به ښه سا شو نو بیا به رالو داسې مال یار ته خو الله ورځ بیا هم څونه کې یعنې ما خو تصور نه شو کولی چې ما به چېرته پاسې که نه ما ته دا میوزک او دا غانه چې وږېږي زه به ځان باندې کنټرول نشم کولی که نه نو ځکه زه ټوپ کوم او داسې به دغه کول چې لکه زنانه به هم نه شي کولی دې د ډېر زیات ډانس نو ارمان کې چې دی ویل چې زه نه ګډېږم هغه نه هغه کې دی ویل چې زه نه ګډېږم ما ولې نه وایي ما له ګډا نه راځي ما تر دې جنکۍ اغوا کوي او د هغه ټرېننګ کوي او بیا ګډوي او بیا پیسې دا خو تاریخي او خلک به هله خوشحالېږي چې دی بیا څوک وګډوي چې اوسه پورې پردي جنکۍ ګډول نن به ته ګډېږي او خلک به هملته ډېر خوشحالېږي ځکه زه دا ګډوم نو وایي دغه ورته کیمرمین ورته ویلي چې نه دا عزیز صحیح کوي نو نعمت ورته تللی وي چې دا ما ذلیل کوي لګیا دی او زه ویلن داسې معمولي ویلن نه یم خیر مل دا خو به ته ګډېږې ضرور نو سردار ورته ویلی چې ګوره که دا خني نو موږ محفل نه کټ کړو پهله شو کې به یې کټ کړو که خلکو خوښ نه کړه خیر دی دی ما ته وایي زه به ګډېږم خو زه په خوشحالۍ نه ګډېږم او مخ به ډېر وران مل زه به ولې خو په خوشحالۍ زه خو زبردستي لګیا تا ګن پوینټ باندې ته ګډېږې لګیا نو ولې به ته دغه کې ته خو خوشحاله نه وایي زه به داسې ځان خوځوم ولې به نه خوځې خوځې به او ته به چې راشه دغه ظالمان مې ګډوي او درزونه هلته لکه میجر هم ښه درزونه هم ډېر زبردست لوښ یم بیا چې هغه ګانې چې مونږ وکړه نو دې کې مونږ پرنټ روډ او زه بېدار بخت وو او ناز سلیما ته ما واله کړو یو ناز سلیما ته یو پکچر هاوس ته یو صدر ته دا مونږه یعنې سبا به ریلیز کېږي او د شپې هم دې ته حواله کړو زه چې کور ته رالم نو مونږ ډېر ستړي وو زه ویده وم نو اکثر دې خلک پهله شو کې ځي او ګوري ډایرکټران یا څوک اکثر خلک نه ځي که چېرته وویل چې دا ډبه ده نو ډېر خراب عذاب نو زما خو د ژوند او د مرګ سوال ولې به درمنیر کار نه کړی او خلکو ویل چې هغه پکې نه ته چې ډایرکټر اسمان نه راشي فلم نشي هټ کېدی نو زه خیر چې راویښ شوم نو 3 بجې شماله و فلم شروع شو وتعز من تشاء وتذل من تشاء دلته ملتانی بابا دی موږ سره نږدې یو زیارت دی زه دا سګرټ مې ډېر څکل سګرټ مې څکل داسې لاړم ملتانی بابا ته کېناستم نو ما چاته ویل مې یار که څه فون مون راشي فون مون کړه نو ما لږ خبر کړي چې چا فون راغلی او څه وایي که نه زه ورسره ډایرکټ خبرې کوم دې کې چې یو شو چلېدلی سردار لالا فون کړی دی چې ما ته د فون وکړي ما یار دا که لږ غلط خبره مې ما باندې به ډېر غلطه څه خیر جی دې کې هغه ما ته بابو صاحب ویل مشر ورور چې هغه وایي چې یار ما سره خبره وکړه فلم دی هټ دی نو ما بیا فون چې وکړو لالا وایي چې مل هغه د نعمت سره دی هغه سین څه شو وایي هغه باندې خو خلک ودرېږي او لاسونه وایي نور یې وګډوه د خره بچې د پم مور داسې کنځلې کوي ورته نو مال فلم څنګه دی ستا خیال وایي سوپر هټ دی سوپر او ته راشه یاسمین هم راغلې ده بیدار بخت هم دلته دی او خدای جمیل بابر هم دی او تاسو کښېنئ چې دا فلم وګورئ نو مایل اوس خو سیکنډ شو شروع شوی وي زه آخري شو کې به راشم نو آخري شو کې چې موږ لاړو نو پوره ګیلري چې وه هغه د اسلامیه کالجي چې کوم هوسټل و هغه ټولو هلکانو مخکې بوک کړی نو هغه کې مونږ ته کرسۍ مرسۍ فالتو کښېنه ایښوې نو هلکان چې وکتل یار یاسمین خان پکې ناسته داسې نو هغه خو مخ ډېر پټ کړی خو څه پوه شو یا به چا ته ورته ویلي ګیټ کیپران به ورته ویلي دا ناز سلیما خبره ده نو مونږ چې دغه شو انټرول شو نو دې کې هغه سټوډنټ مونږ له رالی چې وایي چې یاره دا یاسمین خان ده مې یار یاسمین خان خدا خو تاسو څه چیړخاني ونه کوئ څه داسې غلطه خبره ونه کوئ وایي والله کو بس صرف دا ده چې مونږ سره دې راشي ودرېږو
او موږ څه تصویر جوړ کړو څه هغه نه اټوګراف وایو ما زه به ټیک دی موږ داسې پالوتو اټوګراف هم ورکړو هر څه وکړو خو فلم چې موږ پیله شو وکتو نو هیټ و دې نه پس ورو یاسمین خان دغه هم دوسته وه د آفتاب شرباب د آفتاب صابري نو هغه پپو خان جوړ کړی نو هغه خو په خپل سترګو کته چې د هغه دوه ګیلرو کې یو ګیلری خو بالکل خالي روانه ده په درېیم هفته فلم ډاونډول شو او زمونږ فلم چې دی الله فضل ښه شو الله عزت وساتل نو دې کې به ما به احسان فلم شروع کړو قیدي فلم او درې نور فلمونه مونږ ساین کړه او 15 فلمونه به دربخ ساین کړه یعنی هغه لږ ورځ کې 8-10 لک روپۍ د هغه جیب کې وي یعنی تللی نه 2-3 کالو کې به هغه دانه پیسې جوړولې چې فلم مکمل کېږي نو هغه به د منیر صاحب متعلق یو خاص سړي ماته ویل چې هغه داسې ناست دي او سوچونه او چرس نو ما سوچ کړو مې افترال یار مونږه په یو وخت کې دغه شروع کړی دی که دې ما ته څه ویلي دي ما هم دې ته څه ویلي دي ما د دې لحاظ نه یې کړی نو مې دا خیر دی کېږي نو ما چې ګڼکپ شروع کړو صادق استاد او دا نن چې ذکر کېدو دغه یونس قیاسي نه دغه امیر سردي دا غرور ماته ملاو شو نو دې دواړو صادق استاد فلم جوړولو ګڼکپ دې پکې دا هم پارټنر صادق استاد غانې لیکلې نو دې راله وای چې یار ما هغه فلم کې ډبل کریکټر و د بیدر وخت ګڼکپ هم دا او پولیس والم دا وي نو دواړه مل دا دی خو سنگل پارټ کړي اوس به ډبل کوي دا احسان کې نو جی احسان کې هم ډبل ګڼکپ دا پاره لیکلو خو ما لیکلو مل دې کې به نور چینجز راولو خو ډېر دلچسپ کریکټر نو دې کې څه چلو شي چې ما ته صادق استاد وایي یار زمونږ کار دا نه دی چې ستا په کار کې موږ دغه وکړو ما فلمونه اډ کېدل ما خو نه منل چې ما له دې څوک مشورې راکړي دماغ هم همداسې و نو دې کې هغې ما ته ډېر محنت وکړو چې دا بیدربخش چې دی که نه دی بیدربخش سره اوس که بدر والی دا به سپر هټ شي فلم نو ما یار سوچ به وکړو خو بدرمني خو ما سره کار نه کوي هغې خو مونږ رالېږلي وو چې معافي دې نه غواړم ما هم دله ډېر بې عزتي کړې ده او ډېر دغه کړې ده خیر دی دا پکې راځي نو ما هغې ته هغه کار کوي ما سره نو بس په خپل شروع کې ډومینیټ کم د دې هغه کریکټر دغه کم کړو دا به همیشه ګبرایي چې یار بیدربخ کریکټر ښه نه کړي او ما خراب نه کړي دا ډېر یېرېږي اکټر په یو ډایلاګ باندې کار یو ډایلاګ باندې خرابېلی شي که بیدربخ ته یو ډایلاګ ورکړم او دله یو خبرو کې دا لاړو ختم نو دی چې رالو ښه ډرس سره رالو دته کریکټر میریکټر نادر سره دی امیر سره دی واورولو نو دی چې رالو سوچ به هم نه کوي بس زموږ هغه یارانه قایمه ده دوستي قایمه ده او بیا به هم جګړې کوو یار دا څه خبره ده نو دی رالو ښه ډرس به اچولی و د ګڼکپ فلم بیدربخت او د بازار یو کریکټر و هغه بازار کې د دې جګړې مګړې کېږي د بدرمنی جوا خانم چلیږي لیاقت میجري داسې کریکټر نو دې چې رالو داسې نو لږ فکرمند و که نه یعنې چې د دې لاس کې د ډایرکشن نو زه یې داسې سیټ نه وروسته بوتلم یو عرض درته کوم چې ما خراب نه کړې د بیدربخت مل یار که زه تا منې کولی شم چې به زما په خپو نه پوځې نو ستا خیال دی چې زه به دا حرکت کوم مل ته زما اولنی هیرو یار بیدربخت شاګرد غوندې دی ستا هم شاګرد دی او زما هم شاګرد دی او ته هم هغه سره ما ته وایي بس اوس زه ورغیم فلم د خدای په فضل هغه هم وچلېدو تاسو به پته هغه هم ښه بزنس وکړو ډېر ښه بزنس وکړو هغې لپاره ما اسټیسني لیږلی و اسټیسني فرسټ ټایم زموږ ملګری و موسیقار او ډېر ښه هغه بیا ډېر فلمونه عزیز صاحب تاسو د نعمت صاحب خبر وکړه چې د دوی موزیک والا و که نه د پلار همالته کې وروڼه نه ورو د نعمت سره دي لور ایسه کوله د انګریزي یاره والله تر خو سټوډیو ته بس زموږ بس ملګری و مشرانو د کشرانو د دې خو خویندې مې دغه ډېر بد حال کې دی رمداس دروازه کې د بړستنو کارخانه وه د دې بیا د دشمني مشمني وشوه
زه به چا خونه تېرېدم نو د دې پلار به ما ته اواز کو کښېنه قهوه وڅښو دا زما زوی څنګه دی نو مې دا خو ما هم نالایق دی یار څه تپوس کوي فټبال کې ښه دی نو بیسیکلی د دې زیو د دې د رانداز دروازې دا دیوال دی دا خو دیوال و که نه مخکې زوړ زمانې دا دیوال مات و دلته دننه د بړستنو یو کارخانه د مالوچ و هلته ماشینونه چلېده داسې او بړستن وه د دې پلار د هغه مالک و خو خو چې دا نیاز یو خو چېرته میوالي نه به راغلي د دې نعمت نیازي نوم دی سیټل شوي وو نو نیازي مخکې نیازي تو خو چې دا مانوم نعمت الله او ما بیا بدل کو نه نه نعمت الله نیازي خاني او نعمت الله نیازي دا ما دې نو بدل کړی دای په بدل کړی عزیز صاحب کته د په ژبه لګ اثر هم دی د پښتو بالکل صفا ده مونږ تاسو شوی دا انتهایی نروس انسان دی د کتاب افسانه ناول غزل لطیفه سره هیڅ دلچسپي نشته کوای ریاض صاحب موجود دی ورته زموږ تعالی وار درکو یو څو خبرې یو هم خبرو کې نه یم دې محفل کې باغ داسې نه داسې دا سټوډیو کې مې دا شی بالکل ډایلاګ ویلاګ ورکی کنه جی نو دې یاد کیو خدای فلمي شوق ډیر زیاتو دې کې فلمي شوق ډیر زیاتو د بدر خو ډیر یا نه د سره د بدر د خور لور سره دیواله کړي دیواله کړي دوه جنو کې دواړه د سواد دواړه اوس دا حج مجمع کو پورا تبلیغي دی ښه انسان دی هغه وخت خو زما ډیر فرینکنس دی کنه دې سره ډیر ازادي ولې د کیمرې مخه کې به صحیح پښتو ویله فلم کې به چې خو ټیک ټاک پښتو ها فلم کې به چې دا چې په محفل کې به سره کې بیا به د انکو غوتی پښتو ویل هغه کې هغه نو داسې یو سړی وی کنه چې خبرې کوي لکه بایجان چې خبرې کوي کنه یا یو سړی په محفل کې درګي یو غزل کوي یا غانه کوي یا دغه کوي بولډنس نو وایي شربانو مخکې یو کال ما سټوري لیکل باندې لیکم پښتو لیکل نه راتله ماته کنه غاب څنګه لیکي او ټې څنګه لیکي دا خو نه راتله او بل زما پښتو دا نه ښه نه وه لکه اردو چې ښه وه ما سره اردو سره ډېر شوق و کتابونه ما اردو کې ویلې نو کوم وخت چې ما ته پته ولګیا چې اردو کې خو موږ له څوک چانس نه راکوي او نه به راکوي ولې چې داسې اسسټنټ ډایرکټرانو چې هغوی لس کاله کلیپ وه او دا او وخت تېرېږي لګیا د هغوی نو ما یار زه هم دلته لس کاله نور تېروم ما خو هر څه زده کړه زما استاد ډېر زبردست کتابونه یې راکړه چې دا ویلی شو ما نه تپوس کوه ډېر ښه انسان پرویز ملک آخر کې بیا د هغه پروډیوسر او ما به فلمونه جوړول هغه دا نه زه ومنم هغه په بهار باندې زما خو دا دغه وه چې څه خبره مې کوله ذهن نه مې ووته د نعمت څخه خبره وه دا چې ما دا کیسه ولیکله اول خو مې پښتو بیا ما اردو کې چې ولیکله نو بیا به هغه ما پښتو کې په خپله ټرانسفر کوله اوس ما ته دا نه پته جدایي ته څه وایي یار پښتو کې یو بیلتونه یو دغه کې کېناستم بس کې چې راتلم که نه خو نو په پښتو هغه پښتون هغه اواز کوي که نه کلنډر هغه ما یار یو ته خبره تپوس کوم د جدایي ته پښتو کې څه وایي بلتون ته نه بلتون وایي ملخه بلتون مې ولیدل چې کور ته ورسېدم ما نه هېر وم یار ما جدایي ته څه وایي یار کله مې بلتون ویل کله مې پتلون ویل کله دماغ مې اخوا ما به د یو ټکي ترجمه ځان سره لیکله عزیز صاحب مخکې خدا نه چې فون وکړو چا نه هغه خو به ختمه لیکل او هغه کې ما دېرش سوالات ولیکل 10 الفاظ د دې ترجمه راکړئ نو مجید به زما ډېر هیلپ وکړو دغه حمید به ډېر زما نو کېده الله تعالی د هر فرعون لپاره یو موسی پیدا کړی دی نو دا یاد دول لپاره به بدر منیر یو هفته غوښته او څنګه دي هغه چا څوک چې موسی ول راغلی و دي نو فرعون پورا عیسی او موسی یار عیسی بل سره فرعون هغه د فرعون نو هغه به دا نه پته یاد به نه ورته نو چې ډرا به نه نو دو درې ځل به ما ته زه به دا وایم که نه مالیار دا به داسې هغه د شهباز دراني سره چې ډایلاګونه
यार अम्मा तागा नजीर हुसैन बैल यार अपनी जुबान नहीं बोल सकता ये कैसा हीरो ले लिया ډېر غړون دی खुदागा خو بیا ډېر दागा जब ठीक हुआ खुदागा यादाश्त ठीक न हो نرویش د وکړه نعمت خو بیا چې هغه کې جذبه راغله نو خانه بدوش او د علاقه غیر او دا ټوپک زما قانون کې خو داسې شو چې بس خلک به خبر ورکړي کول هغه کول او او بیا خدا دا چې ګوره سټوري کې هیرو خو نمبر 1 هغه خو لاندې پاتې کېدی نشي چانه نو نعمت ته به چې ویلن و یا هر سړی به هغه به داسې جوابونه ورکول چې نعمت به پریشان شو او دې کې زر تاسو لکه دا فلم چې جوړیږي دا خو آسان کار نه دی نه سکرپټ یو بیا کریکټرایزیشن چې دا کریکټر وسوک کوي جی اسف خان له تاسو د اردو کې بیا چانس ورکړي پښتو کې تاسو ډېر کار نه کړی ما ارمان کې اسف خان ارمان د یو نه علاوه ارمان کې کار کوي یو نور ما د دې یو فلم شروع کړی تخت یا تخته هاي تخت یا تخته تخت یا هغه جی سه یو چارانه جوړ شو بیا بند شو نن به شوټینګ کېږي صبح هغه مصروف شو زم مصروف یعنی افات هغه دي ښه دا کار لیکن زاده چې اسف خان یو ډېر ښه دا کړو دا هغه आवाज هم خو پښتو یې ډېر اعلی و خاص کر आवाज نوکر چې आवाज ها نوکر نوکر هغه تاسو نو هغه کې څوک اکټران تاسو اسف نشتران خان ته نه هیرو راغلي دی هغه کې لیاقت میجر هغه زما وکړه نوکر یې فول فلم دی ښه دي ښه نه مثلا خان مانی کې هیرو دی یو بل هغه اردو فلمونو کې ما فرست ټایم اردو کې کار کړی. کشمکش او مکش کې همت والا ها همت والا همت والا کې ما سره تایلند سریلانکا بنگلاديش کې جو ډېر ډرینګ شلنګ اخو د فوجي خیر د خډاډا و کې ورګه نو ویلن به جوړ کې راځي ډېر کامیاب ډېر ها جی دا پردې هم لګي دا کول لګ د لایټ مثلا لایټ نشته تاسو لک شان بلکې تاسو یو کې بس کافي دی یار لګ د ریکارډینګ لپاره دا تاسو په لاهور کې سوال پته نشته مناسب دی کنه ها چې تاسو په ډایرکټرانو کې خاص کر عزیز تبسم ممتاز علي خان عنایت الله خان دا درې پرمننټ ویسو بچي تاسو ترمنځ د مقابلې ریس په چلیدو مقابله خو کړه سوچ نشي ولې زما فلم جوړ شو ریلیز شو دا فلم به ریلیز کیږي درې میاشتې پس یا اوس زما بل فلم شروع شو نو زمونږ مخامخ فلمونه چې دي کوچوان سره زما فلم لګیدل مخامخ زمونږ مقابله دا واغه کې یوسف بټ یو عام د پرویز ملک اسسټنټ خو هغه پښتو باندې نه پوهېدو ته که پنجابی نو د پښتون کلچر باندې نه پوهېږي د پښتون عادتونو باندې نه پوهېږي پښتون یو دم غوسه کې راځي پنجابی چې دی که نه سنسیټیویټیز دي هغه کې دا پنجابي فلم دی نو اوس د خور یو سړی د سلطان رای خور مړه کړې ده ریپ کړې ده هغه په کوی کې ټوپ کړې ده نو سلطان رای رالو وای ټیشم نو ویلن ولاړ دی هغه ګولۍ وخوړه داسې او بیا ولاړ دی چې بل بم خورم ولکه وتښته هخوا دی خو او هغه سب 15 شپږ کسان نور دي څوک داسې منډې کې او څوک داسې منډې سلطان رای چې یو ګولۍ وایي نو ډایلاګ وایي اے گولی میں تینوں ایسے مار کے تو میری بہن دا دوپٹا لایا سی ٹھیک ہے جی آگا گولیا خوڑ دا سی اس بھی نہیں مینے روان شو تے اے ٹھشم اے میں دوسری گولی سر مار رہے ہیں کہ تو میری بہن دی عزت لوٹنے دی کوشش کی تھی سی ٹھشم آبیان ولار دے بلا گولے دل تو لے گئے خواہ اس جلے شو نه هغه تختی خلک غیب دي او نه منډه وي او نه ځان بچ خولار دی هغه صرف ډېر خيو ها مجھے دیکھ تو پکا رہی ہے اس لیے میں کھڑا ہوں ساری گولیاں جالی واړه کنه هغه دیکھ دا د څان ګولې مال دوا کدرې درې و درې اے گولی میں تنے سب سے مارا کہ تینوں ہاتھ پیر پھاڑ کے عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی کامیاب ہو گیا هغه بیا داسې ایکشن به کوي دا بیل شاټو نه د وهلو بیل شاټو نه والي دا نه چې دی والو بیا د هغه ریاکشن هغه بیل کېږي دا سلطان رای مخکې شاټو نه کېږي نو بیا سلطان رای به پورته ځي ګولۍ له ګولۍ والا وینو مینو به بیا هغه سړی خو هر وخت موږ سره موجود دی غریب اے آخری گولی میں تو نہیں ایسے کہ میری بہن مجبور ہو کر کنویں میں چھلانگ لگائی لی تھی ڈیشم ہے نا اور غرض آرٹیفیشل ہیرو اسبا نکیناستو
قسم میں مولا دی فران دو دری قسمونو خو لاړه مې پښتو فلم کې څنګه پښتو فلم کې کلاشنکوف ورځي او معافي غواړم زړه ډېر جذباتي ونشم پښتو فلم کې دا چې سړی رالو او ویلن داسې رالو ودرېږه ځوان بچا چې ګولیانې خوري او درز راغورځي وایي دا دنیا ته پته دی چې ما ولې قتل کړې زه خبره نه ریپیټ کوم چې تا زما خور سره څه سلوک کړی دی تا زما داسې کړي دي آسمان کېناست غړام لاړ میں جو بات 1 منٹ میں ہو سکتی ہے اس کو تم 10 منٹ میں کرتے ہو یہ پٹھان اور پنجابی میں فرق ہے نوغیب پر غصہ شو تم ہمارا بڑا مذاق اڑاتے ہو یار تم خود مذاق اڑواتے ہو پٹھان تو جذباتی آدمی ہو تو پہلی گولی مار کے بعد میں بات کرتے ہیں تم گالیاں مارنے سے پہلے الزامات لگاتے ہو پورا پھڑ میں یہ ہماری فلم میں چارج شیٹ بیان انصاف کی نعمت سرادی خکار کرے ہاں اگر کہ ملت ایک بولے کرنا ہوئی بادشاہ دانے مدم تیرے کا سخا پازیٹیو رول ٹائٹل ہم آگا مان دیتے ٹائٹل شروع سے آگا مان کرتے نو آگا بیام خلق کو ویلن یو اجوما سره عزیز صاحب اجوما سره کوم بیا در وخت نو چې بار روزه هلته بیا چې وګورځي کنه انصاف وکړه انصاف هغه کې غوتا سو ویلن بیسیکلی باشی خان غسته دی باشی خان آغی فلم دا آغی ہو پروڈیسر و آغا باشی خان واقعی یو بدماش او دا نون لیگ کس طرح تعلق دا او دا دا دیر دوست آغا خودے شیخ رشید او کریکٹر میں خکو باشی خان وقت ضرور سید امیر دیو دا آغا پروڈیسر ہم میری خان رورو زمان جواب مشریو هغه مشرو باشی خان کې شروع باشی خان د بدن نه ټک لگاو ډیر هیوی هغه ډیر هیوی ډیر خسړی هغه دا شهریار افریدي امنه چې کوم دی د دلوري کړی دا د باشی خان لور چې کوم دی نو د شهریار افریدي کړی دا زما واده چې وکنه جی نو دی نادر ممتاز راوسته او دلته پارک هوټل دی کوم دی هغه کې هغه باجه تبلو سره راوسته زما واده کې شرکت د بارا دلته ټول راغلي دلته دا خیال محمد زما کې دا میدان پورا کنه دا خو دیوالونه اوس جوړ کوم دغه جوړ نو دا دلته زموږ واده کې هر اکټر راغلی سنگر په خپل راغلی دا غي ډېر مهرباني خدای دې هغه دغه کی نو ډېر درز درزو په دې دیوالونو باندې خلک خطلې دي درز یو دیوال ورته نه دنیا دې کې پولیس ته کال کړي دي انداز کې تاړه کې کم کالو چې تاسو واده یو منټ بیګا مانه دا یو سړی سوال کړي وای ما هغه ته جواب ورکړی نو ما سره ښځې چې ناست وي هغې ټول وخاندل میں اس بات کا تو اس لیے میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا کہ اس سے آپ کو میری عمر کا پتہ لگ گیا خود ډېر خاندل کنه ناوې بدلته تاسو پروګرام دی خیر دی هغه داس چلو شو دا دلته هغه دیوال چې را پرېوتو یو څوک پکې زخمی شو هغې هسپتال ته د رامداس دروازه کې تاڼه وه که نه چې هغې ته چا ویل چې هلته خو ډېر درز دروز یو او دغه ډزو باندې پابندي وه او د ناچ ګانې باندې خو پابندي وه نو دا دغه والا چې دا قیدی والا پروڈیوسر باشی خان کا هغه غم مت کرو یار جو آئے گا ہم اس سے نپٹ لیں گے هغې خو ډېر زبنګ خلک پنډه کې د هغې ډېر روب دې کې ګورو چې دوه درې جیپونه رالو زما مشر ورور چې هغه وی نور کوه ډانسونه هغه دې رالو پولیس والا دې وړي ځان سره مې ښه نو زما خدم دا دیوال کې باره وه که نه داسې دلته ولاړ دي ښځې او ګوري او درز دی پوره کلی بیا راځي تاسو ته پته ده مونږ به په خپله چېرته واده او ډمه مرحت لرو دنیا دلته خو درې څلور ډمې راغلې کشو سلطان به درې جنکۍ راوستې داسې نورې هره ګوله وه چې دیوال را پرېوت پولیس رالو وایي څوک دی دلته دغه دی اخوا دی خوا پیش کړئ دا ته نو زما مشر ورور غندل خان دا د ظفر والد زه یې دغه کوم وایي زه خبرې ورسره وکړه چې لاړم میں جی السلام علیکم جی ستا واده دی ویل ها څه کار کوې دی میں جی زه خو فلمونه جوړم کوم فلم ته جوړ کړی یوسف خان شیروان وایي خان ها تا جوړ کړی
دا دننه څه حساب کتاب دی نو مال دننه به دا په خپل راغلی ما دي ته نه دی ویلي چې تاسو راشي او ګډاګانې کوئ پوه شئ او که ته راشي هغوی ته ووایې چې بند کوي نو بند به کړي پوه شئ ما نه دی راوستی ما ته وایي ښه خدای ته منه یاد دي ته وایي ډزې مزه نه کوئ نو هغې هغه مونږ ترپال نه پاسه لګولو هغه ډېر سورې کړی هغوی په ډزو داسې راغلي وو او د بلیک پیسې وې دا سلیماګان والا ټول راغلي وو دا آفتاب صاحب دې نوټونه داسې یخي دي نادر ممتاز ډز دې ډېری باغوانو نه دا نو دولت چېرته کتلی وو خیر ما سره هم پیسې ما داسې نو نادر ممتاز मोर तो मैं जितने पैसे मैं फेंक रहा हूँ ना डबल दूसरे लोग मुझ पे फेंकते हैं मेरे पैसे वापस होंगे अगर माते बेफिक्र करो आपके पैसे डबल होंगे उस पुलिस वाला माँ धना रहा हो तो कहना वो इधर तसे कट मट नहीं सचिक भी मेरे को टूनो डेर कोर्स डेर अगर कहना अलग तासो पुलिस वाला था दरे बतो वाला तो तासो बार वाला से ख्याल को इस बात से दर्दमा هغه بیا چرته غوځي دغه په سر پیسې کېږي اکټرانم ناس کنه اکټرانم ناس چې دغه دې کې یو پولیس راځي دننه یو دا کوڅه نه ده دې کې تېرېدل مشکل وي دا نه خلک ولاړ چتونو باندې دیوالونو باندې ختلي دي دا درې والا فلیټونو پاس باندې دې کې اوس یو سړی دغه کوي وایي معافي غواړم جی ولا کز مان دغه کې د شي کوئی اجازه دي د سلوټ داسې وکم وایي ما باندې ونه کې چېرته ماسټر باندې وکړې دې کې کنه بس هر چا خپل جذبات کول زما خو ډېر تعلقات او ګپ شپ وکړه که نه نو فرض که تاسو ته پته لګي چې یار عزیز سره څه کار وشو نو تاسو به هسپتال ته زما په وینا خو نه راځئ بغیر له یا خادي کې یا خوشحالۍ کې که نه نو زما ډېر ښه سلام دعا خلکو سره هلته سټوډیو به چې رالو بار به ولاړو چا به نه پرېږده څنګه ولاړي چې راغلي وو لرې ځای نه کوټ نه راغلي وو دیر نه راغلي وخت باندې او شوټینګ له راغلي وو مونږ نه پرېږدي پرېږدی چې دا پرېږدی